أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته او نشتی سوک د اهل کتابنا مگر خامخا ایمان بروڑی پاغ باندې مخکی د مرګ دا غنا ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا او پورز د قیامت به هغه په دوی باندې گواہی ورکوونکې ترشی وایتونو کې غدر او خیانت د يهودو ذکر کېدو چې دا دومره لوی مجرمان دي دوی غړغړ ګناهونه کړي دا غي د لاسه د عذابونو او د لعنتونو مستحق ګرځیدلی لکه باز د دې چې یو خود الله سره چې څومره لوزونه عهدونه کړي دي هغه ټولې مات کړي دویم د الله سبحانه وتعالى درالي ګلی شو دلایل او معجزاتونه انکار کړي د انبیاء علیهم السلام یو لوی ډله دوی قتل کړي ده او دومره ظالمان دي چې خپ تکبر سره ویلي چې او منګ عیسی علی السلام وجلې دي دغه یوسل و 50 نمبر آیت کې الله وی چې وما قتلوه یقینا غدوی وجلې نه دي اخو الله چت کړي عیسی علی السلام الله چت کړي دي يهود په دې خبره کې دروغجن دي وز دی آیت کې الله دا وی او نشتی سوک د اهل کتابونه مگر خامخا ایمان بروړي په عیسی علی السلام باندې مخکې د مرګ دا غنا د دې څه مطلب شو واضح معنی دلته دا موږ به وګدو خبرو لنزو او نه به وګدو تفسیرون لزو او نه موږ سره وخت شته دي چې موږ وګدو خبري وکړو مختصر او واضح خبره هغه ده چې کله عیسی علی السلام په اخر زمانه کې را کوشي او د حدیثونو نه ثابت ده بخاری کې په صحیح مسلم کې په نورو کتابونو کې دا بغیر د شک نه خبر ده چې عیسی علی السلام برا کوزيږي د دنیا ته بیا او هغه به انصاف کوي صلیب به ماته خنزیر به قتلې جزیه به ختمي یعنی صرف په اسلام قبليږي بس کله چې عیسی علی السلام راغی په اخر زمانه کې نو بیا په هغه دور کې هر يهودي او نصراني داغه د مرګ نه مخکې به په دې خبره ایمان راوړي چې عیسی علی السلام يهوديانو نو قتل کړي او نه پانسي کړي دلته مطلب دا دی چې نشتی څوک د اهل کتابونه مگر خامخا ایمان براوړي یعنی تصدیق بو کې دې خبره د مخکې مرګ داغه نه چې نه د يهود نو قتل کړي او نه د پانسي کړي شی او د ټول خبره د دروغ وي فبظلم من الذين هادوا بس په سبب داغه ظلم یا بس په سبب د ظلم داغه کسانو چې يهوديان دي الظلم نه مراد لوري ګناونه دي چې مخکې ذکر شو او باز دلته ذکر کی حرمنا عليهم طيبات احلت لهم حرام کړل موږ په دوی باندې پاک شینا چې حلال کړی شی دوی لره د دوی د ګناونو د الله په دوی باندې پاک او مزیدار خوراکونه هغه یې الله وي ما په حرام کړو او بصدهم عن سبیل الله كثيرا او په سبب د من کولو د دوی د لارې د الله نه ډېر خلق لره دم دغیو لوی ظلم چې کوو بل کار پیدا کو واخذهم الربا وقد نهوا عن او په سبب دا غستو دا غوي سود لره او حال دا چې دوی منکړې شي دا غینا بل کار پیدا کو واکلهم اموال الناس بالباطل او خړل د دوی مالونو د خلق لرا بناروا طریقې سره د دې له سپه الله دا پاک شیزونه او د مزیدار شیزونه حرام کړیو واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما
او تیار کړی دی موږ کافرانو لره د دوی نه دردناک عذاب لكن الراسخون في العلم مگر مضبوط په علم کې منهم ددوینا والمؤمنون ومؤمنان وسلد هغه یهود صفت کوي چې ایمان راوړو علم وسرو په دې علم کې مضبوطواله په علم کې څه ته وي درته یو اهم فائدې ذکر کوم مضبوطواله په علم کې د ټولو نمخ کې دی ته وي چې سره په علم باندې عمل کوي در ټولو لوی مضبوطواله په علم کې د به ورستنی مسله ده چې ډېری مسلې وته یادي او پخې وته یادي او ویریږي تینو د به نوري مسلې سړي چې دم په دې کې دن راځي او اهم مسله مضبوطواله په علم کې هغه ده چې ته سجده کې اگر کلی او به تعامل کې دلته مراد هغه يهود دي چې په خپل علم عمل کړو او ایمان راوړو يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ایمان لري پاغ کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ته او پاغ چې نازل شوی دی مخکستانه والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة او ز صفت کوم د پابندی کوونکو د مانځه او ورکوونکي د زکات والمؤمنون بالله واليوم الآخر او ایمان لرو کی په الله او پورز د آخرت اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما دا کسان خامخا ورکو بدوی تلوی اجر اوس الله دې خبرې جواب کوي تفصیلی مخکې اهل کتاب دوی کنه چې يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء چې اهل کتاب ته نه تاسو کوي چې او تاسو دا وی چې ته ولي د موسی عليه السلام په شان تورات په یو ځای نه راوړي فکر در چې ته داغه په شان کتاب راوړي په یو ځای د سچ لګ پتا را نازلي نو الله په دې کې جواب کوي چې مخکې مستان ډېر پیغمبران راغلي دي او غوی ته ما دغه شان وحی کړی دا لګ وحی مې وتر لګی لکه څنګه چې متا تر لګی دا نو دا څه خبره نشو چې وحی په یو ځای راځي او کله لګ راځي خدای دې سبانی وي إنا أوحينا إليك كما أوحينا يقينا من وحي کړی د تاته لکه څنګه چې وحی کړی و من إلى نوح والنبيين من بعد نوح علیہ السلام تا او نور پیغمبرانو تا ورستو داغنا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب او وحي کړي ومن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام تا والأسباط وأولاد داوود وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان او عيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان عليهم السلام وآتينا داود زبورا او ورکړو من داود عليه السلام زبور ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل او وحی کړی د منګه نور پیغمبرانو ته چې بیان کړی د منګ دا غوی ته باندې مخکې د دینه ورسلا لم نقصصهم عليك او نور پیغمبرانو ته هم چې بیان نه کړی منګ دا غوی پته باندې ها دې پیغمبرانو شه الله وي چې په دې قران کې ما دا غوی تذکرہ غوړې ته نه کړی پیغمبر غوی ته ما وحی کړی بعضو پیغمبرانو تذکرہ به قرآن او حدیث کې راغلي او د بعضو نشته زموږ په ټولو باندې ایمان دی د کوم چې نمونه ذکر دي کتابي ذکر دی په باندې زموږ تفصیلی ایمان دی د کوم چې نوم موږ ته نه معلوم کتاب نه معلوم موږ ته نو په باندې زموږ اجمالی او غون ایمان دی وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې دی الله د موسی علیہ السلام سره، په خبرو کولو سره.
الله د موسی علیہ السلام سره خبرې کړي څنګه چې داغه د شان سره خای په حقیقي معنی سره کیفیت موږ ته نه معلوم نور په دې باندې زموږ ایمان دی چې الله د یو حقیقي صفت دی چې خبرې کوي رسلا مبشرین ومنذرین لګلی دي موږ پیغمبران زیر ورکونکي او ير ورکونکي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل د دې لپاره چې نشي د خلکو د پاره په الله باندې باندې حجت ورستو د لګلو د پیغمبرانو نه الله دې لپاره پیغمبران لګري چې ير ورکی د الله د عذاب نه زیر ورکی مؤمنانو ته او بل چې سباله به څوک د قیامت پر ورځ داونه وي الله ته چې الله نو تا پیغمبران نور غیلي تا پیغمبران نور لګري نه الله وی چې ما ټول هغه باندې د خلکو هغه ختم کړي دی او حجت مې په قائم کړي وکانه الله عزیزا حکیما او دی الله زور ور حکمت والا وصلی الله سبحانه وتعالى دا خبره کوي په دې روان آیت کې کڅوک دا سوالو کې چې د يهود لوی علما هغه د پیغمبر د پیغمبري گواہی نه کوي نو دیو پیغمبري الله وزي گواہی کو لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه مگر الله گواہی کوي په کتاب چې نازل کړی دی تا نازل کړی دی په خپل علم سره والملائکه یشهدون او ملائکه گواہی کوي وکفى بالله شهیدا او پورا دی الله گواہی ورکوونکې که څو گواہی کوي کنه کې الله گواہی کوي کنه او دین بعد الله سبحانه وتعالى د خلکو انجام به بیانې چې کفر اختیار کړي او نور خلک د الله د دین ناړي دي خلکو انجام به بیانې ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله یقینا کسان چې کفر کړي دي او منکه خلک د لارې د الله نه قد ضلوا ضلالا بعيدا یقینا گمراه شول په گمراهی لري سره ان الذين كفروا وظلموا یقینا کسان چې کفر کړي دي او ظلم کړي دي لم يكن الله ليغفر لهم ندی الله چې بخانو کې دوی ته ولا ليهديهم طريقا او نه چوخي دوی ته لاره الا طريق جهنم مگر لاره د جهنم خالدين فيها ابدا همیشه به باغی کې همیشه وكان ذلك على الله يسيرا او دې دا کار په الله باندې آسان اوس به ایمان طرف ته ترغیب ورکړي يا أيها الناس خلقوا قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم يقينا راغل لتاسو تا رسول بحق بين ولسراد طرف درب استاسنا فآمنوا خيرا لكم نو ایمان راولی دا بغوری استاسو دپارا وإن تكفروا او کتاسو کفر کوي فإن لله ما في السماوات والأرض یقینا د الله په اختیار کې دی هغه سجب اسمانونو او زمکه کې دی کته کفر کوي الله به نیاز دی د زمکه او د اسمانونو بچی چې چای نه هغه چاته ضرورت نه لري چې هغه عبادت راوړي وکان الله علیما حلیما او دی الله په حکمت والا اوس په دغه کتاب او اصلاح کی چې هغه په دین کې غلو کوله د حد نه به تیر وتل الله ته غلو بنه کوي یا اهل الكتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم زیاته مکوي په خپل دین کې ولا تقولوا على الله الا الحق او موي په الله باندې مگر حق
انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله یقینا مسیح عیسی علیہ السلام زوی د مریم علیہ السلام رسول د الله دی وکلمته او کلمه داغه ده کلمه داغه ده یعنی کلمه د کن پیدا شوی دی وضاحت مخکې کړي القاها الى مریم وروح من چې ورچولی د مریم ته وروح دی د طرف د الله نه وروح من متو دی یعنی یو روح دی د هغه روحونه چې الله پیدا کړي ذکر الله طرف نشو دا روح د الله طرف نه ده د معنی دا نه چې د الله عیسی د ولیعذ بالله او یا د الله زوی شو نه مطلب دا دی چې دا هغه روح نه پیدا دی کوم روح چې د الله د طرف نه ده الله پیدا کړی دا اوسه صحیح مقام دی د عیسی علی السلام الله وی دا مقام ولا ورکی هغه د الله پیغمبر او د الله بندو زیاته بنه کوي دا زمونږ لپاره د نصیحت ته زموږ په امت کې دي خلک شتي باز راولګي نو پیغمبر نه د بشریت نه وبشي نور دی وایي او سو کوئی چې هغه حاضر ناظر دی او سو کوئی دغه سره علم الغیب دی او سو کې د الله درجه ته ورسي را مدد شو ته وي او چغي وته وي نو رسول ظلم وکړو سید پیغمبر اوچت مقام دی خدغه مقام خو نه لري چې سره الله ته ورسي عیسی علی السلام ډیر خسړو پیغمبر اوچت سړو او یو نصرانی دا وجره الله زوی نو د زیاته کوي بیا کنه حق به بیانې چې کوم مقام دی پیغمبرانو دې ام حق مقام به ورکه نه به زیاته کې نه به کمه کې بس خلک پیغمبر اوچت کی دا خپل مقام نو د الله درجه ته ورسي او بس چلو کی لمنډ او عام امتی ته جوړ کی نو کته ته یو د پیغمبر یو حدیث بیان کیږي د به حدیث په مقابله کې د مولا او د امام او د مذهب خبرې کوي نو د لمنډ عام سره جوړ کوګه نو نه به کمه کې نه به زیاته کې فآمنوا بالله ورسله نو ایمان راوړی په الله باندې او پر رسولانو داغه ولا تقولوا ثلاثه او موعي چې الها دريدي دا ویل کېدو چې دريدي عيسى او مریم علیهم السلام او الله یا عیسی علیہ السلام او جبريل روح القدس او الله الله وی دي سموي انتهو خير لكم من شهد دين دا بغور استاسو د پاره انما الله اله واحد یقینا الله حقدار د بندګي یو دی سبحانه ان يكون له ولد پاک دې د دې چې شي داغه د پاره بچي له ما فی السماوات و ما فی الارض داغه په اختیار کې دی هغه سجب اسمانونو کې دی او هغه سجب زمکه کې دی وکفا بالله وکیلا او پر دې الله ذمہوار خنو بیا به نصاراو دوی د خدای عیسی علی السلام به دی ویل چې موږ هغه ته الله بندو وایو او دوی مغړ سړی ته د الله بنده څنګه وایو نو دا د کمقلان دي دا غټ بنده چې تاسو ته وایي دغه الله پیدا کړی دی دغه مخلوق دی نو څنګه ته چې ته څنګه الله بنده وایم الله سوي لن يستنكف المسيح هچري نفرت نکي مسيح عليه السلام ان يكون عبدا لله د دین چې شي بنده د الله د پاره وللملائکه المقربون او ناغه ملائکه نږدې دي الله ته عیسی علی السلام دا په خپل بد نه غني هغه وې زد الله باندې تاسو نه موږ څنګه غتر الله باندې وو او څوک چې د الله بندگی د دین نفرت کې او بدی غني دا غو انجام بیا وره ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر او څوک چې نفرت کوي د عبادت د الله نه او ځان لوی غني فسيحشرهم إليه جميعا نزر دجي جمع بکی دوی لرا اللہ خپل ځان ته ټول التبول بی عذاب ورکی انجام بسی فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات پس هرچا کسان دي چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کړی دي فيوفيهم اجورهم نظر د چې پوره باور کې دوی تاجرونه د دوی ويزيدهم من فضل
او زیاتی باور کی دوی ته د خپل مهربانینا واما الذين استنكفوا واستكبروا او هر چا کسان دي چې نفرت کړي د الله د عبادت نو ځان لوی ګڼلې دي فيعذبهم عذابا اليما نو عذاب باور کی هغه ته عذاب دردناک ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او نبا مومیدوی د خپل ځان د پاره سوا د الله نه دوست او نه مددگار وسلوی جی یقینی خبری زما دی په دلایل باندې مزین خبری زما دی نبی راشم دی طرف يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم اے خلقو یقینا راغل دی تاسو ته یقینی دلیل د طرف درب استاسنا وانزلنا الیکم نورا مبینا اور علی گلی د منګ تاسو ته رڼا ښکارا الله وی د ایت کې اصل کې دعوت ته چې دا ښکارا دلایل درغلي دي درنا درغلي د ښکارا نو په دی باندې ایمان راوړي او چې په ایمان راوړو به د کامیاب خلک تین وره فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به بس هر چا کسان دي چې ایمان راوړو په الله او مضبوطی ونیو دا قران واعتصموا به د الله دین مضبوط راونیو یا په الله باندې توکل کو دا معنی سیده الله ته ځان وسپارو فسيدخلهم في رحمه من نظر د چې داخل بکی دوی لرا پر رحمت خپل کې د خپل طرفنا وفضل نو بمهربانی کې ويهديهم اليه صراطا مستقيما او روان بکی دوی لرا خپل ځان طرف ته پنی غلرا یستفتونک تپوس کې دوی ستانه ودایت نازل شوی دی جابر ابن عبد الله رضی الله عنه مبارک وی دې ته پوښ کړو اپ خپل وی چې بیمارو ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله زما ته پوښ تراغې نو وی دا ودس هغه وب هغه په ما روا چې ولې بس په هوش کړه یموتی چې یا رسول الله زما بچی نشتی پلار مې من نشتی مړل صرف خويندې مې دیني زما د میراث بس حکومي نو الله دایت نازل کو قل الله يفتيكم في الكلاله تورتو آیا الله حکم درکې تاسو ته په بار د میراث کی کلاله نه بر سوچته نه لاندې سوچتي او کته واستې دي سورۃ النساء په اوله کې هم د کلاله او مسله راغلی و خو هغه کسته چې خويندې ورونه دي پاتې شو خو هغه خويندې ورونه چې هغه سره په مور کې شریک دي دلته چې کوم خويندې ورونه بیانېږي هغه ورونه خويندې چې د مور او پلار دواړو نه دي یا صرف د پلار نه دي دغه غوینه وسره رشتہ په خدا ان امرؤ هلك کيو سړی مرشي ليس له ولد چني داغه د پاره بچي وله اخت نو داغه د پاره خوري فلها نصف ما ترك نو داغه د پاره نیم داغه مال دی چې هغه پرېخي دا مسله مختصر به بیان کو اگر کې تفصیل وخت نه دی یو سړی مرشو او صرف خور ته پاتې شو نو نیمه حصہ هغه ته ملويږي د مال دا شان یو سړی مړ شو او یو لور یو نوسی یو خور پریدي نو به د لور د پاره نیمه حصہ د نوسی د پاره شپږمه حصہ باقی درې به خور ته ملويږي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فیصله کړی صحیح بخاری کې شته الغرض دلته الله وی چې د خور د پاره کوي نو به نیم مال له وهو يرثها ان لم يكن لها ولد او دارور به میراث شوړي د خور نه د ټول مال کې چرته نه یاغي لر اولاد کچې د خور مړ شوروري پاتې شي نو به ورور ته ټول میراث ملوي
فإن كانت اثنتين بس کچرته دا دوانه دو خويندې دو دیوس فلهما الثلثان مما ترك نو یبدی دوانو لرا دو دریمی دا غمال نچی پریخی دو دریم معنی دا چی مال با دری حصوں کی تقسیم کی نو دو حصے با دوی تپاتی شی وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً او کئی وارثان رونو خویندی ناریناو خزی بیا خوازی ده یو سړی مړ شو خویندیم پاتې شو رونه هم پاتې شو نو بیا په دې طریقه باندې به مال تقسیم کی فللذکر مثل حظ الانثیین نو د نارینه د پاره پشان دی شی د دو خزودی یبین الله لكم ان تضلوا بیان الله تاسو ته احکام خپل سینه چې گمراه شي والله بكل شيء عليم او الله پارشي باندې پوه دی سورة المائده دا مدنی سورت ته او پدې کې یو سلسل آیتونه شپاړس رکوګانی دې ناشنا سورت ته دې ته سورة المائده مو سورة العقود وتموي مائده دسترخوان ته ډک دسترخوان ته په دې کې د عیسی علی السلام غو معجزې تذکرې شوی د چې هغه تعلق د دسترخوان سره ساتي مخکې صورت کې الله هغه خبرې ذکر کړې چې هغه سره معاشره حقيقي نو په دې صورت کې د حلال او د حرام مسله بیانې چې تاسو معاشره به ال برابرېږي چې کله تاسو د حلال او د حرام تمیز وکړئ ذکر په دې صورت کې بار بار دا ویل کې یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آمنو یعنی الله یو مسله به خی مونږ بنیادی موضوع دې صورت هغه دا چې حلال او حرام پیژنې او بيدا خبره چې حلال هغه دي چې الله حلال کی او حرام هغه دي چې هغه حرام الله حرام دا شپه دي کې دا مسله ده چې کوم لوزونه تاسو د الله سره کړی دي او د خلکو سره کړی دي هغه به پوره کوي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ایمان والو پورا کئی لوزنا ټول لوزونه به داخل شو کله لوز د الله سره کړي د کلمه د توحید دم لوز د الله سره چې الله صرف ستا بندگی وکومه بیا د رسالت ته گواہی چې اشهد ان محمد رسول الله د لوز دی چې نسبت د پیغمبر په لار زما په دغه زما ایمانی او زبد د تابعداري کوم د لوزونه پورا کې په دې کې عام لوزونه داخل دي هر څه سره چې لوز کې الله پورا کوي احلت لكم بهيمه الانعام حلال کړی شوی دي تاسو د پاره چار پایان د حیواناتنا بهیمه الانعام هغه سرویجی خوراکو کی بیا دا خوراک د شخون تر د خلیل راولیو بیا په شخون وای دي کې دنه ګوره او خان بیزیګړي غوا میخه د ټول بګی دنه راځي ابازوی کنه میخه کم ځکه دلیل راوړ نو داو که الله مستر سره لپاره سروي حلال کړی او میخه د غوا یو قسم دی الا ما يتلى عليكم مگر هغه چې لوستل کیږي پتا سو باندې حرمت داغي هر سروي چارپای ستاسو پر حلال دي مگر هغه چې الله حرمت بیان کړي هغه کوم شي حرام دي هم دې صورت کې روان دي نو دینه د ثابت شو بنیادی مسله ګران رونو خويندو دا اهمه بنیادی قاعده ده ساتي ډیره مسلې به ته بیان اساني شي اصل دا چې دا سروي حلال دي مگر هغه چې الله او الله رسول حرام ها وشي سره دا وی چې میخه حلال ده نو دې په اصل باندې ولاړل الله عام اعلان کړی چې دا حلال دلیل به هغه سره خي چې سو کې حرامي یو سره چې میخه حرامه او دته موږ چې دلیل وخایو ځکه چې اصل د خوراک او د اسحاق په شیزونو کې هغه حل اصل دی چې حلال لکه یو سره کېله خوري کېله یا مڼه خوري
ابلو ته چې دلیل خو په دې باندې چې کېله حلاله ده رسومه کم کړل اخو په بنیادی قاعده باندې عمل کوي چې دې کې اصل درې چې دا حلال او چې څوک دا وی چې کېله حرام ده منه حرام ده دلیل بده خي دلیل باغ نه خي غير محل الصيد وانتم حرم شیتاسو حلال ګڼون کې د شیتاسو نه حلال ګڼون کې د ښکار کله چې تاسو په حالات د احرام کې د احرام په حالت کې الله ښکار منع کړي نو الله وی چې د احرام په حالت کې وښکار ناروا ګڼي غیر محل الصيد شیتاسو نه حلال ګڼون کې د ښکار ان الله يحكم ما يريد بیشک الله فیصله کوي هغه چې سو غواړي یا بیشک الله فیصله کوي دا هغه چې غواړي یا ایها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ایمان والو بیزتی مکوی دن خود الله نخی دا دین دا الله دی بیزتی بنکه علامات الله د دین دی بیزتی بنکه ځکه امام حسن بصری رحم الله وی دی کې هر کار راغی چې الله په حکم کړی او یې تیمنه کړی دا نشن ګوره شعائر الله کې د جمعتون داخلي لا دین نه خېری دغه شان هغه ساروی چې حج له بوتل کېږي دشن علما د علماء بیزتی بنکه چې علما د الله دین نه خېری قرآن دینی کتابونه ټول به کې دندرالو چې دې بیزتی بنه کوي ولا الشهر الحرام او نه د میاشتې عزت منی شهر الحرام تفصیل مخکې تیر شوی دی په سوره بقره کې چې کومې میاشتې الله وی دغه بیزتی بنه کوي ولا الهدي او نه د قربانی د کعبه ته چې کوم ساروی بوله کی نو هغه ته هم سنوي ولا القلائد او ندامل ولا ساروي هغه ساروي چې امیل ورته غاړي کې واچول شي او بیا حرم ته حج ته پر بوې کی نو د دې ساروي به عزت کې ځکه چې دا امیل چې تور واچو دا نه خدي د پر جوړ د الله د پر دی نو بیا به تنه چی ولا امين البيت الحرام او نه د اراده لرونکو د کور عزت والا څوک چې الله د کور د بیت الله د کعبه اراده لري او په سفر باندې رواني دي خلکو به عزت کوي يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا چې لټي دوی فضل در رب خپل او رضا خپل رب فضل لټي دي پر روان دي او رضا دا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا او کله چې وزي تاسو د احرام نه نوخکار کوي بیا د پیسو پر اخکار حلال له ولا يجرمنكم شنآن قوم او تیز دي نکړی تاسو لره دشمنی دی او قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام پدی وجه چې دوی منکړی تاسو د مسجد حرام نه ان تعتدوا چې د حد نتیر شي اډی نشنا نصیحت الله کړي بعض علماء وی چې د آیت د بعضو مشرکانو مبارک نازل شوی چې جاهلیت په دور کې غوي صحابه کرامو ته ډېر تکلیفونه ورکړو او بیا حج روانو دغه نمخ کې چې د مشرکانو داخله په مسجد حرام منشي دغه نمخ کې دوی حج روانو نو مسلمانانو اراده وکړي چې دوی نه بدله واخلي الله منکل چې نسب وته نه وای چې روان دي کعبه طرف ته بس روان دي دې کې بل اهم قانون هغه داش چې یو قوم په دشمنی کې به دومره نن نوځي چې د الله د حدودونو پکې واوړي لا یجرمنکم شنآن قوم تیز دینه کی تاسو لره دشمنی دی یو قوم چې تاسو د الله د کور نه منکړي ان تعتدوا جرحد نه تیر شي نه حد خو بنه تیری سید د مکی مشرکانو ظلم کړي د مؤمنانو سره چې د مکی نه منکړي د خپل ځمکې نه شړلې خو ته خو ظلم نه کوي کنه وای جی هغه د حد نه تیروته هغه د حد نه تیروته ټول د حد نه تیروسی وتعاونوا على البر والتقوى
او مرسته کوي دی او بل سره په نیکی او په تقوا کې ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او مرسته مکوي دی او بل سره په ګناه او په ظلم کې دا قانون دی ګوره وتعاونوا على البر والتقوى د نیکی په کار کې دی او بل سره مرسته کوي د تقوا په کار کې مرسته کوي د ګناه په کار کې باندې کوي واتقوا الله ويريږي د الله نه ان الله شديد العقاب یقینا الله سخت عذاب والده حرمت عليكم الميتة وسلغه الله وساغه شینه بیانې چې هغه حرام کړی مکیو کې الا ما یتلى علیکم مگر هغه چې لوستل کېږي په تاسو باندې وساغه سړي چې هغه حرام دي حرمت علیکم المیتة حرام کړی شوی ده په تاسو باندې مردار والدموینا ولحم الخنزير وغد خنزير وما أهل لغير الله به او هغه چې आवाज پورته شي د غیر الله د نزدېکت لپاره باغی باندې دې وزات مخکې شوی ټول والمنخنق او هغه حیوان چې مری خپکړې شي مری ول زورو کو سیت وستو دا حرام ده والموقوذه او ټکولې شوی وې ټکې مړې کی والمترديه او هغه چې راورغړي او سروي د غر نه راولېدو او مړ شو والنطيح او بخکرو اهله شوی حیوان بل سروي بخکرو او مړ شي وما كل السبع او هغه چې خړلې درند زناور یو زناور یو درنده په عملو کې وی خوري دای دل سمړ شي الا ما ذکیتم مگر هغه چې حلال کی تاسو الا ما ذکیتم د بیا د دې منخنقنه والا وما کر السبع پوری شو کدا حیوانات ژوندۍ ولې شي او بسم الله سره حلال شي نو بیا حلال دي لکه اوس یو حیوان دی مری ولا چاخه پکړی دا نیولې دا او به پرې خو دې دې مړ شو ته د پټولې جامل نه حساب کېشتي او ورلې بسم الله دی حلال دي کو به حلال دا شنت کولای شي دی يرغخت دی یا بخکر والے شي چې حساب کې او ته حلال کې بسم الله به نو به دا حلال دي وما ذبح على النصب او هغه چې حلال کړی شي په بوتانو باندې دم حرام دي وان تستقسموا بالازلام او حرام شوی دا چې تاسو تقسیم معلوموي په غشو سره مشرکانو کې یو کار داو چې تقسیم به په غشو سره معلومو پسنګ چې اوخه به حلال کړه کنه او لسو کسانو بای کې پیسې چوري نو بیا به په غشو باندې برخي ولي کلی په یو غشي به دوا په بل 15 په بل 3 به راوستوري ته به وی منګي کې به وراچول دا منګي نه به راوستو است دوه برخه است دومره یا دا دویم صورت دی دی چې کله به یو سړی په سفر باندې تو یا یو کار د پاره بتو نو دی یو غټ بابا او بوتو حبل نالته بورلو دغه من جوړله ابورله یو غش راوستو پغه به ولي کلوکا بل به راوستو مکوا به هغه منګي کې ورواچو چې کم یو بدر وېستو چې کوا یو بده روان شو د جدا رب حکم دې مکه یو بده پاتې شو الله دې کارونه رواج ذالکم فسق دا کارونه نافرمانی دالو یا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ننورزنا وميد شو الكافران استاسو د دیننا فلا تخشوهم واخشون بس میریگی دا غوینا ویریگی زمانا اليوم اكملت لكم دينكم ننورز بركم آتاسو لرا دین ستاسو دایت دا عرفات په موقع باندې نازل شوی د حجۃ الوداع کی چې الله یې مده دین پوره کو په دې کې رد باغ باندې چې بس دغه کوشش او مهنتي چې په ست طریقه باندې د دین ز
نامکمل ثابت کوم ولیاذ بالله نو په خلکو باندې رد دی پدې کې الله ما خو دین پورا کړی هر مسله په دین کې اجتهاد ایت هر مسله د قرآن او حدیث کې او چې مولوی صاحب ته نه معلومه نو د خدای کمه قرآن او حدیث کمه غونه واتممت علیکم نعمتي او پورکو ما پتا سو باندې خپل نعمت ورضیت لكم الاسلام دینا او ورکړې ما تاسو لپاره اسلام دین الله دې دین موږ مضبوط ساتي د مرګ پورې فمن اضطر في مخمصه بسوک چې مجبور شو په سخت لوګه کې غیر متجانف الاثم چې نه دې کګیدون کې ګناه ته حدا مسلمه سوره بقره کې ذکر کړی و چې هغه سره د حرامونو خوړې شي چې په د باندې سخت مجبوری راشي او به ضرورت نه خوري او د مزو غشتو د پاره نه خوري نو په د باندې به څه ګناه نشتی فإن الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې رحم کون کې دې يسألونك ماذا أحل لهم تپوس کې دوی ستانه چې حلال شوی دي دوی لره قلت ورتوایا أحل لكم الطيبات حلال کړی شوی دي تاسو لره پاک شیزونه ملک صد مخ کیو کنه چې اصل ده په خوراک او اسخاک کې چې حلال دي پاک شیزونه بخوري پاک ګوره هر هغه شی چې بدن ته نقصان رسي گندگی پکې پلیتواله پکې شریعت هغه حرام کړي وما علمتم من الجوارح او هغه چې تعلیم ورکړی تاسو د ښکار کوونکو حیواناتنا مکلبین چیز غلون کې تاسو تعلمونهن مما علمکم الله خودنه کوي تاسو دوی ته دا غسنه چې خودنه کړی د تاسو ته الله کوم دوره چې مونږ کړی و د تدبر القرآن په 2013 کال کې هغه ووري هغه کې مدلته تفصیلی د احکار مسائل بیان کړي دا مقام د تفصیل نه دی الله وی کې تاسو احکار کوون کې حیوانات ځان سره وساتي او په شرط دی چې هغه تم تعلیم ورکړي دغه تعلیم دیني ورکړي نه خو ته به ولي احکار لا هغه یو شی راونی سی او په خپل به تیمو خوري یا نور دي سکار بو کی چې هغه نه دی پکار نزدک دغه د پر الله د تر شرط ولګو چې تاسو به غوي ته تعلیم ورکړي به خوري فکلوا مما امسكنا عليكم نخري داغینا چې بن ساتلی غوي تاسو د پر واذكروا اسم الله عليه او یادوی نم د الله باغی باندې واتقوا الله ويريږي د الله نه ان الله سريع الحساب یقینا الله زر حساب کون کې دې اليوم احل لكم الطيبات ننرز حلال کړی شوی دي تاسو لپاره پاک شیزونه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم او خوراک دا کسانو چې ورکړی شوی دی ورته کتاب حلال دي تاسو لپاره ورته اوس دا بل مسله بیان شو چې د اهل کتابو اگر که مشرکانی دا غوی طعام او ذبیحه د مسلمانانو د لپاره حلال دي خا دا ته پوښ بنه کوي اگر که ته معلوم نه چې بسم الله به ویلی او کنه پدې الله موږ نه مکلف کوي ته د معلوماتو کا هغه به ته معلومه شو چې دا علالولو طریقې غیر شرعي ده نو بیا غو جدا مسلې دي حضور عام اوقاتو کې الله تبرینی مکلف کړی ته د معلوماتو کې نو دا غوی ذبیحه دا غوی طعام زموږ لپاره حلال دي وطعامکم حل لهم او خوراک تاسو حلال دی دا غوی د لپاره والمحصنات من المؤمنات او پاک دامن خزی د مؤمنو خزنا والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم
او پاک دامنی دا کسانو نه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب مخکستا سنا یعنی ستاسو د پاره پاک دامنی مؤمنان خزي حلال دي د مؤمنانو سړو د پاره او پاک دامنی خزي د اهل کتابونه دا مثلا مخکې ته ما اشاره کړو په اهل کتاب کې چې کومې خزي د زنا نه پاکي ځکه چې محصنات ویلې د زنا نه پاکي پاک دامنی نو دا غوي سره نکاح جایز ده منګه د اهل کتابو د زنانو سره نکاح کولای شو په شرط دي چې هغه زنانه پاکي پاک دامنی اگر که غوره نه دي خو که څوک کوي نو جایز دي ان شاء الله اذا اتيتمون اجورهن کله چې ورکې تاسو هغه ته مہرونه دا غوي محسنین غیر مسافحین نکاح کون کی بی نبی بدکاری کون کی ولا متخذی اخدان او نبی نیون کی د پټو یارانو ومن یکفر بالایمان او چا چې کفر کو د ایمان سره فقد حبط عملون یقینا برباد شو عمل ددا وهو فی الاخره من الخاسرین او دیو په آخرت کې د تاوانیانو نه اوس الله سبحانه وتعالى مخکې خو باطنی طهارت بیان شو چې هغه حلال چیزونه دلته ظاهری طهارت بیانې او د سود غسل مسله بیانې يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إذا قمتم إلى الصلاة کله چې تاسو پاسېږئ منځته کله چې اراده کوئ د منځه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق نوځئ مخونه خپل او لاسونه خپل تر څنګلو پورې وامسحوا برؤوسكم او مسکوئ په ټولو سرونو خپلو وارجلكم إلى الكعبين او وینځي خپې تر ګټو پورې دا او داس مختصر طریقه ده وان کنتم جنبا فطهروا او کچرته تاسو ناپاک نزان خپاک په غسل سره وإن كنتم مرضى او كي تاسو بیماران او على سفر یا په سفر باندې او جاء احد منكم من الغائط یا راشي او تنستاسنا او دسماتنا او لامستم النساء یا کورواله کړی تاسو د خزو سره فلم تجدوا ماء او نمو ميوبا فتيمموا صعيدا طيبا نتيمموا كيف پاک خاورا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من بس مسو کړی په مخونو او پلاسونو خپلو د دې خاورینا منګه مخکې دا مسله بیان کړی و او دا خبره مونږ کړی و چې څوک تفصیلی دا مسائل معلومول غواړي نو زمنګ د بوزي چې کوم تفصیلی درسونه دي د مشکات د بلوغ المرام او د شند بخاری دوره الته موږ دا مسائل تفصیلا ذکر کړی ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج نغواړي الله چې مقرر کی پتا سو باندې تنگسیا ځکه خو دا خبره اسانه کړې د تیمم مسله به بیان شو ولكن يريد ليطهركم مگر غواړي الله چې پاک کی تاسو وليتم نعمته عليك او د دې لپاره چې پوره کې خپل نعمت پتا سو باندې لعلکم تشکرون دې لپاره چې شکر وباسي واذكروا نعمت الله عليكم او یاد کړئ نعمت د الله پتا سو باندې د اسلام الله موږ لکړه د اوچت نعمت چې الله لوی راي دي وميثاقه الذي واثقكم به او وعد الله هغه چې مضبوطه کړی د تاسو سره اذ قلتم سمعنا واطعنا کله چې وی تاسو منګه واوریدل او تابعداري کوو منګه اوس کې سړی چې منګ کړه د الله سره د لوس کړي چې منګه واورید او منګه تابعداري کوو نو دا ساتي چې د کلمه د توحید د اقرار چې دی کنه د ولوز د الله سره چې مونږ واوریدا او مونږ به منو اوس مونږ کې هر سره دا وی چې لا اله الا الله لا اله الا الله سمته خدای معنی نه کړي دا تا غلوز دی مضبوط لوز د الله سره کړي
چې الله زما بندگی صرف ستا کوم نو الله مونږ ته غلوز را دی چې ګوره یاد کې غلوز بغلوز باندې بګوره مضبوط وسی. واتقوا الله ويريد لنا إن الله عليم بذات الصدور يقينا الله پوهه په خبرو چې بسینو کې دي. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط شیطان سو مضبوط ولار د الله د پاره گواہی کوونکی په انصاف سره. پرون دي روایت موږ وضاحت کړو ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا او په جرم کې دیوانه چې تاسو لره دشمنی د قوم په دي چې انصاف ونه کوي. دی قوم سره د دشمنی د لاسه په انصاف نه پریریږي. یو سړی رستا دشمن دی او فیصله راوړ مثال کې ستا مخه ته د بل کسر وران دي نو ته به وسکه چې انصاف پریریږي چې د سړی سره دشمن دی نه نه. اعدلوا انصاف کوي هو اقرب للتقوى دا ډیر نږدې کوونکې دی تقوا ته. واتقوا الله ويريد لنا إن الله خبير بما تعملون يقينا الله خبردار دي باغ عملون چې تاسو یې کوي. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد کړي د الله دا کسانو سره چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کړي لهم مغفرة واجر عظيم د دوی د پاره بخانه دا او اجر لوی دی. والذین كفروا وكذبوا بآياتنا او کسان چې کفر کړي دي او دروغجنی ګڼلې دي آیتونه زمن اولئک اصحاب الجحیم دا کسان ور والدی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم ایمان والو یاد کئ نعمت الله پتاسو. اذ هم قوم ان يبسطوا إليكم أيديهم کله چې را دوکړه سخلکو چې راوګد کی تاسو ته خپل لاسونه فكف أيديهم عنكم نبني کړل لاسونه دا غويستا سنا. واتقوا الله ويريد لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص بالله دي ځان وسپاري مؤمنان. دي کو سلوي چې هغه نعمت رایت کوي چې یو قوم تاسو تخپل لاسونه راوګدول چې تاسو نقصان درورسي الله ما دا غوي لاسونه بند کړو. اوس په دې کې اشاره کوي واقعي ته ده. بعض علما دا وی دې کې اشاره دغه عربي هغه واقعي ته ده چې هغه راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه توره واغسته په کتاب زمانه سوق بچ کی هغه ته الله به می بچ کی. یا په دې کې اشاره د بنو نذیر يهودو هغه واقعي ته چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بری نوي د کوټې نه په کمر را گذر کو الله هغه بچ کو. یا دې کې اشاره د فتح مکه په موقع باندې یا د حدیبیه په موقع کې چې کله مشرکان د تنعیم د طرف نه رالو او حمله کول نو الله غد صحابه کرام په لاس ونیول. نو الله وی رایت کی دغه نعمت ما تاسو بچ کړی هر وخت د مجرمانو نه. اصل کی اشاره دیته ده الله وی چې اے مؤمنانو په هر زمانه کې ما تاسو دشمن نه بچ ساتلی. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یقینا غستی والله مضبوط وعده د بني اسرائيلنا. خوش الله سبحانه وتعالى د بني اسرائيل خیانتونه بیانې او دا چې هغه وعده مات کړی وی لوزونه مات کړیو. الله دا غوینه 15 وادي اغستی وی چې کله غوی مات کړي نو الله به 15 قسمه سزاګانې مروستي. بیا الله سبحانه وتعالى د نصاراو تذکرہ کوي چې دا غوینم الله لوزونه اغستی او غوی لوزونه مات کړو نو الله په غوی باندې به 2 سزاګانې راوستي. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او یقینا اغستی والله مضبوط وعده بني اسرائيلنا. وبعثنا منهم 12 نقيبا
او مقرر کړو منګه د دوی نه 12 مشران د هر قوم خپل مشرو چې هغه د خپل قوم د طرف نه ترجمانی کوله وقال الله اني معكم او ویلی ولا یقینا زستاسو سره ما الله غوی ته ویلو بنی اسرائیل ته ویزه ګور استاسو ملګری ما خدای دې لپاره بشرطونه کله لئن اقمتم الصلاه کتاسو پابندی د مانځ کوي واتیتم الزکات او ورکوي زکات وآمنتم برسلی او ایمان مراولو پر رسولانو زما وعزرتموهم او مرستم کړه داغوي واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض مور کو الله تقرض خيستا ان الله په دین کې مخرچي وکړي دا غلوزونه دي الله بسوكي لو كفرن عنكم سيئاتكم خامخال ربكم استاسون غناون استاسو ولا ادخلنكم جنات او خامخ داخل بكم تاسو جنتنتا تجري من تحتها الانهار چبيغي لاندي داغين ولي فمن كفر بعد ذلك منكم بچا چې کفر کورستو د دین استاسنا فقد ضل سواء السبيل یقینا گمراه شودنی غلارنا ها اغوی د لوزونه مات کو الله په سزاګان راوستي دا 15 لوزونه دی مات کو الله په ګوره لعنت کو د هر خیر نه محروم کړل زړونه ولا شخړو د اخرت او د قبر د خبرونو به هیڅ اثر نه اخلي د تورات په تحریفونو کې اخته شو دا ټول الله طرف نه عذابونو وسوي الله فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم بس په سبب د ما تولد دوی خپل لوز لرا لعنتکم په دوی باندې وجعلنا قلوبهم قاسيه او ګرځول موږ زړونه د دوی سخت يحرفون الكلمه عن مواضعه بدلی خبر د الله د خپل زینونه د دې وضاحت مخکې تیر شوی ونسوا حظا مما ذكروا به او هیر کړه دوی یو برخه دا غینه چې نصیحت ورکړل شوی دوی ته پاغي سره نصیحتونه به اثر نه کوي دا د الله عذاب دی چې دوی لوزونه مات بل دې ته ګوره چې همیشه به دم د الله عذاب دی چې همیشه به تر دوی د خیانت نه خبرېږي خیانتګر قوم به دا او په دې به مشهور شي ولا تزال تطلع على خائنة منهم او همیشه به ته خبرېږي په خیانت د دوی باندې الا قليلا منهم مگر لږ د دوی نه فاعف عنهم واصفح نو معافي کوه د دوی نه او مخواړه د دوی د ملامت کولونه حتی په هغه کې جهاد ورسره نو الله خپل پیغمبر ته وایي چې ستا ګاونډیان دي زه مخ ته واړو ان الله يحب المحسنين يقينا الله من كيد احسان كونكم سلام ومن الذين قالوا إنا نصارى او دا کسانونه چې وای موږ نصارا یو اوس د نصارا او تذکره د دوی حالم د يهودو په شان دي اخذنا ميثاقهم اغستیو موږ مضبوط لوز د دوینا لوز مضبوط لوزونه دویم د الله سره کړی فنسوا حظا مما ذكروا به نهیر کړه دوی برخه دا غینه چې نصیحت ورکړې شو دوی ته پاغي سره په دوی به نصیحتونو اثر نه کول تلوزونه مات کړو کنه الله په کوم عذاب کې اخته کړل فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء نو تیز کو منګه په منځ د دوی کې یا نو تیز کړه منګه په منځ د دوی کې دښمنی او کینه الی یوم القیامت ورځې د قیامت پوری خپل اختلافات پکې دنه پیدا شو د یو بل سره کینی شروع کړي د یو بل سره دښمنیانی شروع کړي د په الله عذاب راغی وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او زرد چې خبر به ورکی دوی ته الله باغ چې دوی کوي
پدې باندې به اکتفا وکړو او ان شاء الله پر روان درس کې به په دویم نشست کې به د 15 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالى دې منګه پوه کې په قران او حديث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.